د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی او تازه پیغام یې رالیږلی دی. احمد مسعود پر خپل رسمي فیسبوک باندې یو غږیز پیغام خپور کړی دی چې طالبانو څخه یو قانوني حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله او قانوني حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. احمد مسعود په یو پیغام کې ویلي چې د جبهه د یو جامع او قانوني حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د خلکو ارادي، هیله او حقونو پر بنسټ جوړ او مشروع ډول عملي شي. د احمد مسعود په وینا دغه جبهه د خلکو د ارادي او راپور پر بنسټ د یو واقعي ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي او د نړۍ د هیوادونو د دې دریځ هرکلی کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي او تمه لري چې دا پالیسي به په عزم سره دوام وکړي. د پنجشیر جبهه د داسې یو پوځي نظام غوښتنه کوي چې د خلکو په خوښه او قانوني مشروع عمل سره پلی شي. مسعود په دغه بیانیه کې ویلي چې د کندوز ولایت د سید آباد په جامع جومات کې د لمونځ کوونکو ډله ییزه وژنه له خپلو کورونو او مالونو څخه د خلکو جبري بې ځایه کېدل دا ډېر ناوړه حالات ول چې پر موږ تیر شول. له طالبانو غوښتنه کوو چې موږ سره یو ځای او موږ له هغوی سره یو ځای شو یو ټول شموله حکومت جوړ کړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.